د لوی او مهربان خدای په سپېڅلې نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د غبرګولي لسمه چې د 2024 زیږدیز کال د می له 13 نیټې سره برابره ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د امیر المؤمنین د ځانګړي فرمان پر بنسټ د ځینو اصنافو د مالیاتو معافیت، هغه صنفونه چې په کال کې تر 2 میلیونه افغانیو پورې خرڅلاو لري، د مالیاتو له ورکړې څخه په بشپړه توګه معاف دي. له پاکستانه د څه باندې 900 افغان کډوالو جبري ستنېدل. دغه کډوال د سپین بولدک او تورخم له لارې هیواد ته راستانه شوي. او د غزې په ملاتړ کې د فرانسې د خلکو لوی لاریون. مظاهرچیانو د فلسطین د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم د جنگ د بندېدو غوښتنه وکړه. ښه راغلاست. زه صادق فروتن یم. د مالیې وزیر ملا محمد ناصر اخوند کابل کې د اصنافو د ثابتې مالیې د معافیت او تخفیف خبرې ناستې کې ویلي چې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم پر بنسټ د یو شمېر هټیوالو او کسبګرو مالیه په بشپړه توګه معافه شوې. د مالیې وزیر زیاته کړې چې هغه هټیوالو او کسبګر چې کلنۍ خرڅلاوې تر 2 میلیونه افغانیو پورې وي، د ثابتې مالیې له ورکړې څخه په بشپړه توګه معاف دي. ملا محمد ناصر اخوند دغه راز ویلي. هغه هټیوال او کسبګر چې له 2 میلیونو څخه زیات خرڅلاو لري، مالیه یې له 0.5 سلنې څخه تر 0.3 سلنې راکښته شوې. په همدې حال کې د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف نن په کابل کې په دغه خبري غونډه کې وویل چې د اصنافو او خصوصي سکتور د مالیاتو د معافیت او کمولو حکم له خلکو سره د امیر المؤمنین حفظه الله د شفقت او مهرباني ښودنه کوي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له پاکستانه د څه باندې 900 افغان کډوالو د جبري ستنېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کډوال پرون د سپین بولدک او تورخم له لارې هیواد ته راستانه شوي. او په یو بل خبر کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې اروپایي ټولنې د افغان زده کوونکو د خوراکي خوندیتوب پیاوړتیا په موخه دغه بنسټ ته 10 میلیونه یورو ځانګړي کړي. د یاد سازمان په وینا په دې مرستو کې به 10,000 زده کوونکو ته په ټول افغانستان کې خوراکي توکي وویشل شي. او په پای کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې له غزې څخه د خلکو د پراخ ملاتړ په دوام کې په زرګونو فرانسې خلکو د پاریس په واټونو کې ګډون وکړ او په غزې تړانګه کې د صهیونیست رژیم جنایتونه او په دغه سیمه کې د فلسطین د خلکو نسل وژنه وغندله. مظاهرچیانو همداشان د فلسطین د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم د جنگ د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په وروستیو راپورونو کې سیمه ییزو سرچینو اعلان کړی چې نن پنجشنبه د اسرائیلو پوځ د فلسطینیانو پر ضد د خپلو جنایتونو په دوام کې د رام الله ښار د سبزیو لوی بازار ته اور ورته کړی. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.